ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. د مالیې وزارت چارواکي مني چې اوس هم د ګمرکونو 40 سلنه عواید ضایع کیږي او د حکومت خزانې ته نه ځي. جو بایډن وایي زه د جنوري تر 20 پورې ولسمشر نه یم، مګر نن زما پیغام ټولو ته دا دی ماسک واغوندئ او له کرونا ځانونه خوندي کړئ. د ډونالډ ټرمپ کمپاین وایي د پنسلوانیا ایالت چارواکو په قضایي ټاکنو کې ناسم مدیریت کړی او دا راته د منلو وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د مشرانو جرګې د رایو په اتفاقي پریکړې مارک اسپر له دفاع وزارت څخه ګوښه او پر ځای د توریزم پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې مشر کریسټوفر سی میلر د دفاع سرپرست وزیر په توګه ګمارلی. او د ارمنستان صدر اعظم نیکو پاشینیان ویلي د ناګورنو قرباخ پر سر جګړې پای ته رسولو له امله یې له اذربایجان او روسیې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی او نوموړی دا یو سخت کار او له درده ډک کار بللی.